السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دا ویډیو کې تاسو دروخه ما سي تاسو څنګه کولای شئ چې په خپل موبایل کې اډز یعنی مشوريانې بند کړئ. او دوستانو ګوره کله تاسو خپل موبایل خلاص کړئ نو تاسو د موبایل په سکرین باندې بيخي زیات اډزونه راځي، بيخي زیات مشوريانې راځي. نو دا اډزونه دغه مشوريانې تاسو په موبایل کې د چش لوجه پیدا کیږي. ګوره دوستانو کله تاسو په خپل موبایل کې ډیر زیات اپلیکیشنان انسټال کړئ، پالتو اپلیکیشنان انسټال کړئ، نو دغه اډزونه دغه مشوريانې د دغه اپلیکیشنانو لوجه تاسو په موبایل کې پیدا کیږي. نو که چیرې تاسو په موبایل کې هم دغه اډزونه دغه مشوريانې راځي نو تاسو دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ. په دغه ویډیو کې بس تاسو ته درې سټینګونه دروخم. که چیرې تاسو دغه درې سټینګونه په خپل موبایل کې وکړئ نو تاسو موبایل کې به اډز بلاک سي، بیا به دغه مشوريانې تاسو په موبایل کې نه راړوي. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ ترڅو هغه هم له دې څخه فائدہ واخلي. او د داس نور خاصه ویډیوګان لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هر ورځ دغه رقم خاصه ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو دوستانو په دې ویډیو کې تاسو ته درې سټینګونه درخیم. که چیرې تاسو دغه درې سټینګ په خپل موبایل کې وکړئ نو تاسو په موبایل کې به اډز بند سي. نو راځو اول سټینګ درخیم. د لپاره به تاسو لاړ شئ د خپل موبایل سټینګز ته، د خپل موبایل سټینګز به خلاص کړئ. کله چې تاسو د خپل موبایل سټینګز خلاص کړئ اوس بدل لاندې تاسو یو اپشن پیدا کړئ د اکاونټس اینڈ بیک اپ په نامه باندې. په دغه اکاونټس اینڈ بیک اپ باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په اکاونټس اینڈ بیک اپ باندې کلیک وکړئ بیا په دې کې اول اپشن د اکاونټس باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته به تاسو هغه جیمیل اکاونټ خلاص کړئ کوم جیمیل اکاونټ تاسو په خپل موبایل کې خلاص کړی دا. ګوره موږ په خپل موبایل کې دغه جیمیل اکاونټ خلاص کړی نو سمپل په دې جیمیل اکاونټ باندې تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په جیمیل اکاونټ باندې کلیک وکړئ بیا په دې کې اول اپشن راځي ګوګل اکاونټ. په دغه ګوګل اکاونټ باندې تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په ګوګل اکاونټ باندې کلیک وکړئ بیا په دې ګوره دریم اپشن راځي ډیټا اینڈ پرسنلایزیشن. په دغه ډیټا اینڈ پرسنلایزیشن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په ډیټا اینڈ پرسنلایزیشن باندې کلیک وکړئ لاندې به ولاړ شئ او دلته به تاسو یو اپشن پیدا کړئ د اډ پرسنلایزیشن په نامه باندې. ګوره اډ پرسنلایزیشن دا اپشن دا ده لاندې دلته ورته لیکلي دي ګو ټو اډ سټینګ. په دغه ګو ټو اډ سټینګز باندې تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په ګو ټو اډ سټینګ باندې کلیک وکړئ ګوره په دې کې وایي اډ پرسنلایزیشن از آن. دا اپشن موږ سره آن ده. سمپل به ګوره دلته تاسو دا اپشن آف کړئ او په دغه ټرن آف بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په ټرن آف بټن باندې کلیک وکړئ ګوره لاندې بیا دلته تاسو یو بل اپشن درکوي ویزیټ یور آنلاین چوایسز. په دغه ویزیټ یور آنلاین چوایسز باندې تاسو کلیک وکړئ او سمپل تاسو یو براوزر وخیست او په هغه براوزر کې دغه ویزیټ یور آنلاین چوایسز بټن خلاص کړئ. نو دغه رقم ګوره زه رالم په ویزیټ یور آنلاین چوایسز باندې کلیک وکړئ. یو سی براوزر مې روښوئ نو تاسو لیګ انتظار ورته وکړئ. دغه رقم بیا تاسو ته دغه ویب سایټ خلاصیږي او ګور تاسو په خپل کتلای شئ موږ سره پروسس روان ده. نو دغه پروسسینګ به اوس کمپلیټ سي. لاغه بعد بیا په دې کې څو نور سټینګونه دي هغه سټینګونه کوو. نو ګوره دوستان تاسو په خپل کتلای شئ چې موږ سره دغه پروسسینګ کمپلیټ سو. نو سمپل به ګوره بیا تاسو دغه رقم شکل درکوي لاندې کنټینیو بټن ده. په دغه کنټینیو بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په کنټینیو بټن باندې کلیک وکړئ ګوره لاندې تاسو بیخي زیات اپشنان درکوي. نو سمپل به ګوره تاسو پورته راسئ موږ سره یو اپشن ده سلیکټ آل. په دغه سلیکټ آل باندې به تاسو کلیک وکړئ دغه ټول به سلیکټ سي. کله چې دغه ټول اپشنان سلیکټ سي لاندې ګوره سبمیټ چوایسز بټن ده. په دغه سبمیټ چوایسز بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. دوستانو کله چې تاسو په سبمیټ چوایسز بټن باندې کلیک وکړئ نو بیا تاسو انتظار ورته وکړئ او دغه پروسسینګ به کمپلیټ سي. نو کله چې دوستانو دغه پروسسینګ کمپلیټ سي نو کوم اډز موږ سره د مختلفو اپشنانو راکړل هغه به د موږ په موبایل کې بند سي. نو انتظار ورته کوو چې دغه پروسسینګ هم کمپلیټ سي. نو دوستان تاسو کتلای شئ چې دغه هم 100% ته ورسېدی او دغه پروسسینګ هم لموږ سره کمپلیټ سو. نو تاسو خپل کتلای شئ. نو سمپل ګوره اول سټینګ خدا سو. نو راځو دویم سټینګ درخیم. د دویم سټینګ لپاره به تاسو لاړ شئ د موبایل سټینګز ته. د موبایل سټینګز به خلاص کړئ. کله تاسو د خپل موبایل سټینګز خلاص کړئ لاندې به تاسو د ګوګل په نامه یو اپشن پیدا کړئ. په ګوګل باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په ګوګل باندې کلیک وکړئ ګوره په دې کې بیا لاندې دویم اپشن راځي د اډز په نامه باندې. په دغه اډز باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په اډز باندې کلیک وکړئ ګوره په دې کې بیا موږ سره دویم اپشن د اپشن آوټ اف اډز پرسنلایزیشن. دغه اپشن موږ سره آن ده. دغه اپشن به تاسو آف کړئ. کله تاسو دغه اپشن آف کړئ نو دغه هم تاسو په موبایل کې اډزونه بندوي، مشوريانې بندوي. نو دوستانو کله تاسو دغه دوه سټینګونه په خپل موبایل کې وکړئ نو تاسو په موبایل کې به اډز بند سي، مشوريانې به بند سي، خامخا بنديږي. بیا هم که چیرې تاسو دغه دوه سټینګونه په خپل موبایل کې وکړل او تاسو په موبایل کې اډز نسو بند نو د لپاره بیا تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ. دغه اپلیکیشن نوم ده پوپ اپ اډ ډیټیکټر.
شیر دی. دغه اپلیکیشن کار دا ده چې دغه اپلیکیشن بیا تاسو ته په موبایل کې هغه اپلیکیشنان درښیي د کومو اپلیکیشنانو له وجې چې ستاسو په موبایل کې دغه ایډز پیدا شوي دي او دغه ایډز تاسو د موبایل په سکرین باندې راځي. نو دغه تاسو ته هغه اپلیکیشنان درښیي، هغه اپلیکیشنان به دی تاسو ته دروښیي، بیا سمپله تاسو هغه اپلیکیشنان له خپل موبایل څخه وباسئ، ډیلیټ یې کړئ، نو هغه ایډز به ستاسو په موبایل کې بند شي. نو راځو دوستانو د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ طریقه زه تاسو ته د دغه ویډیو په آخر کې درښیم چې دغه اپلیکیشن به تاسو په خپل موبایل کې څنګه ډاونلوډوئ. کله چې بیا تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ، لاندې نیکسټ بټن ده، په دغه نیکسټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته کې له تاسو څخه کوم پرمیشنان غوښتو سمپل به تاسو دې اپلیکیشن ته پرمیشن ورکړئ. لاندې به ګوره تاسو اوس لاړ شئ، دلته به پوپ اپ ایډ ډیټیکټر پیدا کړئ، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته به اوس تاسو پوپ اپ ایډ ډیټیکټر ته پرمیشن ورکړئ. دوستانو کله چې تاسو دې اپلیکیشن ته پرمیشن ورکړئ ګوره دلته راغلی یو آر آل سیټ، نو ګوره دغه اپلیکیشن نور سټینګونه خلاص وو. نو له دې بعده چې ستاسو په موبایل کې کوم ایډز راسي نو هغه اپلیکیشن د سیده تاسو ته دلته راړوي، دلته تاسو د هغه اپلیکیشن نوم راړوي چې مثال دغه د دې اپلیکیشن له وجې دغه ایډزونه ستاسو په موبایل کې پیدا کیږي. نو دغه رقم تاسو له دې اپلیکیشن څخه ووځئ، ګوره دغه اپشن له موږ سره دلته اوس آن سو، دغه د ایډ اپشن ګوره دلته راغلی، له دې بعد چې ستاسو په موبایل کې کوم ایډز راسي، کوم مشهوري راسي، هغه به دغه اپلیکیشن اتوماتیک هلته ډیټیکټ کړي او بیا به سمپله تاسو لاړ شئ دغه اپلیکیشن ته. دغه اپلیکیشن چې کله تاسو خلاص کړئ نو دلته به تاسو ته هغه اپلیکیشنان دروښیي چې د دغو اپلیکیشنانو له وجې ستاسو په موبایل کې دغه ایډز راځي، دغه مشهوریان پیدا کیږي. نو سمپله بیا تاسو هغه اپلیکیشنان له خپل موبایل څخه ان انسټال کړئ، ډیلیټ یې کړئ، نو ستاسو په موبایل کې به ایډز خامخا بند شي. دوستانو دغه درې سره سټینګونه چې تاسو په خپل موبایل کې وکړئ نو ستاسو په موبایل کې به ایډز خامخا بندېږي. راځو اوس د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ طریقه درښیم چې تاسو به دغه پوپ اپ ایډ ډیټیکټر اپلیکیشن په خپل موبایل کې څنګه ډاونلوډوئ. نو دې لپاره به سمپله تاسو په خپل موبایل کې یو براوزر خلاص کړئ، کله چې تاسو په خپل موبایل کې براوزر خلاص کړئ سرچ ته به راسئ او په سرچ کې به تاسو ولیکئ تعلیم SEO.com/ads، دغه به تاسو د خپل موبایل د براوزر په سرچ بار کې ولیکئ او دغه رقم بیا په دغه ګو بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ګو بټن باندې کلیک وکړئ نو اوس به تاسو ته دغه ویب سایټ خلاصي، نو دلته به سمپله تاسو لاندې ولاړ شئ او ډاونلوډ بټن به وي، په هغه ډاونلوډ بټن باندې تاسو کلیک وکړئ او دغه اپلیکیشن به تاسو له دغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو دغه مسلې د بیخي ډیرو کسانو په موبایلانو کې پیدا شوي دي او ډیرو کسانو ماته میسجان هم راوکړل، نو ما ویډیو درته جوړه کړه. کله چې تاسو دغه درې سره سټینګونه په خپل موبایل کې وکړئ نو خامخا به ستاسو په موبایل کې ایډزونه بندېږي. نو دوستانو کوم چیرې ویډیو خوښ شوي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې څه فایده واخلي او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.